مولوي عزیزالله څوک او څنګه کس و؟ دې ویډیو کې د هغه ژوند ته لنډه کتنه کوو. هیله ده چې دا ویډیو تر اخره وګورئ. د کابل د شیرشاه سوري جومات خطیب مولوي عزیزالله پرون د جمعې لمانځه پر مهال په دغه جومات کې د چاودنې له کبله شهید شو. دلته به د مولوي لنډه پیژندنه در سره شریکه کړو. مولوي د افغانستان له مشهور دیني علماو څخه و. اروقات د قرآني علومو او حدیثو په برخه کې د ماسټرۍ تر کچې زده کړې لرلې. نوموړی د افغانستان د علماو د سراسري شورا غړی، د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت د وزارت د دیني برخې صلاحکار او دغه راز د کابل په کارتچار سیمه کې د شیرشاه سوري جومات خطیب و. دینی عالم سالم حسیني وایي چې مولوي مفلی یو معدل عالم و او افراطیت یې ښه نه راته. د حج اوقاف وزارت ویلي چې نوموړي له 14 کلونو راهیسې د شیرشاه سوري جومات امامت کاوه. وزارت دغه دیني عالم له قومي، ژبنیو او مذهبي تعصبونو سره وران ګڼلی او ویلي چې تل یې نیوکې ورباندې کولې. ویل شوي چې مولوي مفلی خپلې دیني زده کړې په پاکستان کې کړې وې او د ماسټرۍ سند یې کابل کې ترلاسه کړی و. دغه دیني عالم د اوسني حکومت او په خاص ډول د امنیتي ځواکونو کلک ملاتړ و. هغه د پنجشیر ولایت په پریان ولسوالۍ کې زیږېدلی و، خو اړیکې پراخې او د افغانستان مختلفو خلکو سره وي. د مختلفو قومونو اړوندو سیاستوالو نوموړی خپل دوست او خواخوږی یاد کړی او په شهادت یې خواشیني ښودلې ده. درنو لیدونکو، ډیره مننه چې دا ویډیو م تر پایه ولیدله. که دا ویډیو مو خوښه شوې وي لایک یې کړئ. د همداسې نور ویډیوګانو د لیدلو لپاره زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کول درنه هیر نشي. تر بلې ویډیو الله مو مل شه. ښه وخت ولرئ.